پیل کې اغلې هوسۍ ډیره مننه چې زموږ دعوت دی ومنه، خپرونه کې راسره ګډون وکړه او انشاءالله فکر کوم چې ټاکنو ته هم ورځې کمې پاتې دي، ډېرې زیاتې نه دي پاتې. بحث به کوو، د خپرونې موضوع مې درته تشریح کړه. زه پیل کې غواړم چې یو خو دغه نوم ده چې موږ یې په ټولنیزه میډیا باندې وینو چې هوسۍ ظریف اندړ نوم همدا ده مکمل، که نور هم څه شته زه غواړم په همده په اړه راسره خبرې وکړئ، وروسته به بیا نورو برخو ته راسو. ښه، یعنې خپل ځان تاسو ته زما منظور دا شی ده ډېری وخت دا په سوشل میډیا باندې چې نومونه سړی ږدي جعلي نومونه ږدي، یا مثلا د بل چا یا د چا نوم یې خوښ سوی یې ږدي، خو موږ خو باور لرو چې همداره زه غواړم چې مکمل نوم همدا ده، که نور هم څه شته ورسره، او دې سره څنګ کې د خپل ځان په اړه ووایه چې هغلې هوسۍ څوک ده. د ما نوم دلته په آلمان کې نو هوسۍ ظریف اندړ ده. ظریف د ما د پلار د فامیل نوم ده او اندړ د ما د خاوند فامیلي نوم ده چې ما دواړه په حساب سره ګډ کړي دي. د دواړو فامیلي نومونه مې اخیستي دي. زه خپله یمه د لوی افغانستان، ما پلار د وزیرستان دی، مور مې د کابل ده او خاوند مې اندړ د غزني ده. دغه کې مې لکه چې په سوشل میډیا کې ډېر کنفیوژن جوړ شوی و چې دا اوس څوک ده او د کوم ځای ده. نو زه یمه د لوی افغانستان او دغه ځایونه نه مې ما مور پلار او خاوند مې راغلي دي او زه خپله 6 کلنه ومه چې آلمان ته راغلې یمه خپل فامیل سره د کټوالې په تور هلته په افغانستان کې. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې د لوی افغانستان هم د فرضي کرښې نه غاړې ستا وطن ده، هم دغه موږ د ټولو وطن ده، او دا تر ټولو مهمه خبره ده چې پلارجان دې دا خوا ځای ده، مورجان دې د پولې دې غاړې ده، خاوند دې د افغانستان د اندړو ده. دا تر ټولو مهمه خبره ده. ډېره خوشحاله یم چې راسره یې. دا راته ووایه چې کله دلته راغلی تاسې 6 کلنه وئ، په یاد مو دي چې کومه سي وضعیت په وطن کې څه حالات و، دلته چې راغلی کومه سي وضعیتونو سره مخ سوئ، دا مو په یاد دي؟ و زه 6 کلنه ومه، ښه مې په یاد دي. په افغانستان کې په وخت کې جګړه وه او راکټونه وو، جنګونه وو. موږ په وخت کې دغه فامیل سره مو دغه تصمیم ونیو د افغانستان جرمني طرف ته راشو، په دې خاطر چې دلته موږ خپلوان وو. ما یو کاکا دلته ژوند کول او د هغه له خاطره بیا موږ دغه تصمیم ونیو چې په حساب د افغانستان دلته آلمان ته راسو او کډوال سو. دغه د روسانو جنګونه چې 1909 اتیا کې که نه دغه نه په کورنۍ جګړې چې وې 1990 کې موږ دلته آلمان ته راغلي وو. کورنۍ جګړې چې وې چې وې بلې وه. راتګ مو څنګه و؟ دغه اوس وخت کې چې خلک راځي په قاچاقي لارو داسې و که نه تیارو کې راغللی یا کومه بله لاره وه؟ نه موږ ما په یاد دي و موږ تر چکسلواکیا پورې په تیارې کې راغلو او د هغې ځای نه د جنګل په لاره بیا آلمان ته راغلو. په حساب آلمان شرق ته، بیا د آلمان شرق نه دغسې آلمان غرب ته راغلو چون موږ خپلوان دلته په آلمان غرب کې ژوند کول، نو په حساب هغه ځای ته مو ځان راورسول. اوکې ډېره مننه. ماته ملګري لیکي چې غږ دې ټیټ ده، زه نه پوهېږم تاسو زما غږ صحیح درځي؟ تاسو غږ ماته بیخي صحیح راځي. ملګرو زما غږ صحیح ده، زه خو هم صحیح اورم، دلته خو ما سره سیسټم کې ماته وایي چې صحیح ده، نو زه نه پوهېږم غږ صحیح ده ملګرو؟ ځکه دلته بالکل صحیح ده. ښه اوکې غږ صحیح ده، نو نه پوهېږم زما ملګري نیم وایي صحیح ده نیم صحیح نه ده، خو راځه فکر کوم چې ته صحیح اورې زه هم صحیح اورم، غږ صحیح ده، بس ملګري صحیح لیکي. مدیراتور یې هغه راته ووایي چې سردار لالا سلام جوړ په خیر، زما غږ اورې دا کومنټ دې پین کړه چې زما غږ صحیح ده که صحیح نه ده؟ ښه صحیح ده، ډېره مننه. کله چې راغلی طبعا ته خو وړه وې، فامیل به دې لیدلی، څه ستونزې مشکلات کوم ډول مشکلات په لاس و ګرېوان و؟ اوس وخت چې کورنۍ راځي فامیل راځي ډېر مشکلات فکر کوم نه وي، خو یي مشکلات ځکه یو سړی چې خپل وطن پرېږدي پردۍ خاورې ته راځي طبعا له ډول ډول مشکلاتو سره لاس و ګرېوان وي. هغه ماشومتوب کې تا ته څه په یاد دي راته ووایه. ما ته خاول ډېره سخته دا وه چې موږ چې دلته راغلو که نه، زه یوه ډېره غټه کورنۍ چې یم، هغه کورنۍ مو پرېښودله، بیا دغه د جنګل لاره، دغه زه خپله د کور مشره زه یم، زه خپله 6 کلنه وم، نو ما نور 4
خوندي ورونه دي هغه ډېر کوچني کوچني وو دغه لاره یې ما ښه په یاد ده چې ډېره په سختي مونږ آلمان شرق ته مو ځان راورسول او بیا چې غجې نه راغلو آلمان غرب ته ځان را رسول یعنې مونږ خو زه به نه وزده زه به مو نه وزده ځان را رسول ډېره راته مشکله وه نو بیا موږ خپلوان دلته وو هغو کومک وکړل چې تر هغو چې د هغو کورو ته مو ځانونه را ورسول بیا د هغې ځینه دغسې لکه اوس چې هایم ته ځي څوک دغسې په هایم کې مو ډېر وخت تیر کو بیا د یو جي نه بل جي ته ترانسفر کېدلو آخر ته بیا آخري ترانسفر مو چې و یو کلي ته چې هغه په بادن ویرتنبرګ کې یو کوچنی کلی ده چې تقریبا په هغه وخت کې زر نفوس یې د زرو کسانو یعنې زر کسه ژوند پکې کول ډېر کوچنی کلی و نو په هغې کې بیا موږ اتیزون کول مکتب ته په غجي کې ولاړو هلته یو کور یې راکړی و او هلته مو طبعا چون په کلیو کې مخصوصا د آلمان په کلیو کې شاید بعض دوستان دغه ته عین تجربه وکړي خارجیان یې چون نه و لیدلي او خوښېدلي هم نه نو طبعا ستونزې مو هلته هم ډېرې لیدلې وې او هغه د چا له یاده نه وځي که نه او تاسې وړه هم وئ نو طبعا چې سخته به تاسې لپاره هم د کور مشره لور هم تاسې وئ فکر وکړئ چې زوی هم تاسې وئ دواړه که نه فعالیتونه به مور پلار سره کومک تر ډېره پورې تاسې کوو یو بله خبره کومه دا شپږ کلن هم ډېر زیات عمر نه دی دلته چې ډېری خلک راځي که شپږ کلن راسي یا د نه ښکته عمر یا حد اقل 18 پورې د وخت په تېرېدو سره یې ژبه د یاده وځي تاسو څنګه اوس کولی شئ خپله ژبه هم وساتئ پښتو مو هم صحیح ده ډېره ستونزه پکې نسته ده په جرمني ژبه طبعا چې فامیلونو سره به مو خبرې کولې اړیکې هم وې ګاونډیان هم ول مکتب و پوهنتون څه که نه نو زه به پاتې سوله اوس وخت کې ډېری خلک چې زه وینم چې دلته عمر زیات تېر کړی خپله ژبه یې هېره کړې یې ډېره کمه یې زده یي یا پوهېږي ورباندې خو کوئ په ډېرې سختۍ وایي زه تاسې را سره د خپله تجربه شریکه کوي مونږ په کور کې پلار مې همیشه مونږ سره په پښتو خبرې کړې ده نو که مونږ په الماني چې ورته ویلي خو دوی هېڅ وخت مونږ ته په الماني جواب نه ده راکړی همیشه ورته ډېره مهمه وه چې مونږ په پښتو پوه شو او خبرې پرې وشو کولی نو یوه دغسې وه بیا عین رقم مثلا مور مې په دري خبرې کولې را سره نو هغه زه به هم دغسې وله چې د هغې سره به م همیشه په دري داسې سوچول مو او جرمني دا زه به هم کې راغله نو دغه فکر کوم د مور پلار یو کوشش وي چې خپل اولاد سره یې باید وکړي چې هغه خپله مورنۍ ژبه یې له یاده ونه وځي اوکې ډېره مننه ښوونځی مو چې همغه کلي کې پیل کو هملته مو پای ته ورسوو که نه بیا بدل څو نورو ځایونو ته راغلی نه مونږ داسې وو چې مونږ اته کاله مونږ لکه دولدون غوندې یا داسې لکه دولدون غوندې یو شی مو لرل چې د خپل هغه کلي نه تنها تر 10 کیلومتره شاوخوا کې مونږ اجازه لرل چې پکې ووسو او په هغې 10 کیلومتري نه لرې مونږ اجازه نه لرل اته کاله مو دغسې سرنوشت مو بیخي نامعلومه و نو بعد له هغې چې مونږ دغه اجازه پیدا کړل او مونږ ته یې پاسپورټونه راکړل بعد له هغې بیا مونږ فرانکفورت ته نه خو د فرانکفورت شاوخوا ته یو کلي ته لاړو چې ما په غجي کې بیا خپل مکتب مې وویل او بعد له هغه مې دغسې پوهنځي ته لاړم او هغه مې ورته پای ورسول اوکې طب مو هملته ولوسته که نه فرانکفورت ته راغلی یا کوم بل ښار ته او څنګه مو طب انتخاب کو نه ما په درېسن کې طب ویل او بیا زه طب انتخاب په څه رقم کو نو تاسې شاید تاسو ته معلومه وي که نه ډېرو افغانانو په کورو کې که مور پلار یې پوښتنه وکړي چې اولاد دې څه ووایي یا څه آرزو لري چې اولاد دې په کومه رشته باندې خپل لوست وکړي نو هغه یا طبي یا انجینري نو موږ په کور کې هم دغسې وو او موږ ما یو کاکا ده کاکا مې وو خدای دې وبخي خدای جنت فردوس په نصیب کړي پروفیسر ګل جانان ظریف
چې هغه دلته په فرانکفورت کې خپلې لوړې زده کړې کړې وې او پروفیسر هم دلته په فرانکفورت په ګوتې انسټیټیوټ کې سوی و. نو هغه موږ ته یو مثال و چې باید موږ هم ځانونه ورسوو او دغسې ما خویندې ورونو ته هم دغه یو کاکا مې یو غټ مثال و چې موږ باید خپلې زده کړې وکړو او د موږ په فامیل کې درس په اوله درجه کې وایي، یعنې باید درس وایي. اوکې، یعنی مطلب داسې د کورنۍ انتخاب لکه کټ مټ دا د کورنۍ انتخاب و. افغانستان کې هم داسې ده که نه چې زه خپله کیسه درته کوم. کله چې زه مکتب نه فارغ شوم نو مور مې پلار مې هیله دا وه چې زه باید قضا ووایم، زه باید قضا قانونوالي ووایم که نه. ما ژورنالیزم ولوسته. دا افغانستان کې لږ زور زیات دي که نه، بیا د هغوی په خوښه سینې بیا هغوی خفه کېږي هم. نو والا آفرین دي چې بیا په دې غربي نړۍ کې تا بیا د مور و پلار خوښه کړې، ډېره مننه، ښه کار دې کړی. بس الله پاک دې اوس توفیق درکړي چې هغې برخه کې هم کار وکړې. دلته هم عملی کار مو کړی دی، مثلا روغتونونو کې پاتې سوي یاستئ، کلینیک مو درلوده یا نه؟ عملي برخه کې کار نه کوي؟ طب مو ولوسته، نور مو سیاست ته مخه وکړه؟ نه، سیاست ته مې مخه نه ده کړې. ما چون ما یعنی په کم عمر کې نه، خو مقصد ما واده وکړو او بیا اولادونه مې پیدا سول. ما خپله خاوندم چې د هغه هم ډاکټر ده، نو هغه به ډېر په دا شفاخانې او دا جیو کې ډېر کار کول. نو ما خپل انتخاب یا په حساب تغییر مې ورکړو. داسې یو لاره مې انتخاب کړله چې ما کولی شوی چې خپل اولادم پیدا کړم. یعنی ما خپله 4 کوچنیان دي او زه خپل کمپنۍ مې خلاصې کړلې چې په هغې کې ما خپل وخت خپله کولی شی چې انتخاب یې کړم. یعنی چې زه کله کار شروع کوم او کله یې خلاصوم او د کور کې مې ما خپل کار ته ادامه ورکولی شوی. بیا اوس د ما خپله د خاوند او د ورور مې چې هغه دواړه ورور مې هم ډاکټر ده، نو د هغو 5 کلینیکونه دي چې د هغو ګشفټسفیرونګ یعنی په حساب منیجمنت یې ما په غاړه اخیستی دی او د هغو په څنګ کې ما خپله کمپنۍ دي څو دانې چې د هغو هغه هم زه خپله مخته بیایم او تقریبا 500 کارمندان لرم چې د هغه ماته کار کوي. ډیر ماشاءالله بریا وي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه دا خبره دې لپاره کومه چې وایي لکه خویندو ته چې دا خبره وکړي خوشحاله کېږي. لکه تاسې داسې نه ښکاري 4 اولادونو مور به اوسېږئ. ماشاءالله لا اوس هم تکړه استئ، ځوانان استئ، ډېر کار لا مخې درته پاتې دی. بالخصوص د افغانانو برخې ته ډېره توجه وکړئ چې مسافرۍ کې زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او تاسو سره دا هغه ستا هغه انرژي در سره شته چې انشاءالله د اولادونو سره د له خاوند سره د په ګډه د وطن د خلکو د خدمت جوګه وګرځېږئ. د طب برخې نه علاوه دې نه علاوه چې خپل فامیل سره د همکاري کړې، دې نه علاوه چې خپلو کمپنیانو ته د کار کړی دی، د افغانانو لپاره په ټولنیزو مسایلو کې څه کړي دي تر اوسه پورې؟ مرستې، کومکونه، د هغوی کیسونه، د هغوی وکالت برخه کې مرستې یا نور تاسو ته معلوم سوي که نه؟ یعنې افغانانو سره د رابطه څنګه ده؟ ما په کوچنیوالي کې چې زه آلمان ته راغلم، اولین شی چې ما ورفکر سو چې زه باید ژبه زر زده کړم، چون زه هېڅ چا په خبرو باندې نه پوهېدم او ما ته هغه ډېر مشکل ښکارېدو. نو ما ژبه ډېره زر زده کړله او په دغه خپله ټولنه کې چې په هغه کې افغانان وو ما د هغو سره کومک کول. یعنې ترجماني ته ورسره لاړه سه، ډاکټر ته ورسره لاړه سه، خطونه یې خانهپوري کول. دغه کودکستان ته یې ملدوه کوچنیانو هغه جایو ته ما همیشه ماته به ویل وایي ته راسره ولاړه سه په دې چې تا ژبه زده ده او بیا ما دغه مرستې ورسره کولې. غیر له هغه ما په شتوتګارت کې یو فعاین دلته مثال یو لکه یو ټولنه مې جوړه کړله د افغانانو ښځو ته. هغه وخت کې زه په 9 صنف کې وم. بیا په هغې کې دغسې افغانانې ښځې سره ټولېدلې او موږ که کوم مشکلات به وو د هغو باندې مو خبرې کولې او لارې مو ورته پیدا کولې چې دا مشکلات به څنګه حل کېږي. نو هغه کار مې وکړو. بیا چې موږ فرانکفورت طرف ته راغلو، دلته ما د پلار ملګري هم ډېر وو. فرانکفورت لږ ذره لیبرالو یعنې په حساب خارجیانو ته ښه ځای وو. نو دې خواته بیا چې راغلو، بیا ما چون خپل هغه ابیتور مې کول، بیا بعد دغه واده او درس و دا شیان مې ډېر وو. ما کومکونه همیشه کړي دي او منتها بیا راسي په رسمي ډول چې لکه په یو
کوم مرکزي یا لاره کوم رسمیاتو شیانو باندې نه دغسې مې ورسره کول یا بیا چې ما خپل دا کمپنۍ مې خلاصې کړلې او د ما د خاوند او د ورور دا کلینیکونه چې شول د هغه لارې نه ما ته همیشه افغانان راتلل چې د هغو به ډېرې ستونزې وې یا به مریضان وو داسې مریض به وو مثال چې د افغانستان نه به راغلي وو او دلته انشورنس دا بیمه به نه وه نو بیا هغو سره بیا موږ دغسې خپل شخصي کمک مې ورسره کول یا په کمپنۍ کې بعضې شیانو چې هغه د خپل ښار نه کور کېدل هغه بیا خلک مې ورلېږل چې کمک ورسره وکړي خو خپله مو پیسه دغسې د کمک دپاره او نه دغه چې پیسه مالي پیسې جنې واخلي یا دغه شی نه و پکې نو دغسې شیان مو ډېر کړي دي او اوس د افغانانو ستونزې په فرانکفورت کې چې زه ورته ګورم که نه دا خلک چې موږ ته راځي چون موږ ته افغانان ډېر راځي لکه یو مرکز غوندې ورته سوی د دغه معاینه خانې مو یا دغه ما خپلې د خپل دغه کمپنیانې چې دي مې چې دي په هغې کې ما ته افغانان ډېر راځي چې هغو ته په حساب موږ ausbildungsplätze ورکوو د کار ورته مساعدوو چې دوی خپلې زده کړې هلته وکړي او په دغه برخه باندې بیا موږ سره کار وکړي نو نور هم دغسې خلک راځي چې نورې ستونزې لري یا کوچنیانې جنې وړي وي یا کورونه جنې اخلي کورونه یې باسي یا د هغو ته په ویزې نه تمدیدېږي خو داسې ستونزې بیخي ډېرې وې په آخر کې ما داسې فکر وکړو چې ښه نو دا ستونزې افغانانو سره ولې دومره ډېرې دي ولې نور خلک موږ ته مریضان راځي خو داسې خبرې نه راته کوي نو بیا چې ما دغسې په پارلمان مې ولید چې د فرانکفورت پارلمان د څه رقم خلکو نه جوړ سوی ده یا Kreis Ausländer Vertretung ورته وایي د خارجیانو شورا په هغې کې څوک دي هغه کې افغانان اصلا هیڅ وجود نه لرل او زه فکر کوم چې په هیڅ وخت نه لرل یعنې دا شی اولین وار ده چې موږ د شورا ته مو په حساب ځان کاندید کړی ده فکر کوم ما ته داسې څوک نه دي معلوم چې پیش له هغه چا دغه کار کړی نو بیا ما دغه فکر وکړو چې اوکې دغسې که کېږي چې موږ په دغه لاره باندې خپل افغانانو ته دغه ستونزې ورکامې کړو او کمک ورته ورسوو او د دې شاته ودرېږو چې موږ هم یو نماینده یو څوک لرو نو دغه کار به زه په غاړه ونیسم او دغه یو وجه وه چې ولې ما ځان کاندید کړو ډېره مننه 1500 کارمندان تاسو مخکې یادونه وکړه زما ذهن ته یو سوال بیا راغی چې زه پوښتنه وکړم دا 1500 ټول جرمنیان دي که نه افغانان هم پکې شته ده نه هر رقم خلک پکې شته جرمنیان هم پکې شته نور د یوګوسلاویان هم شته افغانان هم ډېر پکې شته هر رقم خلک دي یعنې داسې نه دي چې مشخص یو رقم خلک پکې مکتب پوهنتون مو سره د کورنۍ په خواخوا ویلې طبعا چې اوس کار کوي خاوند سره ورور سره یو ځای کار کوي کله چې تاسې انتخاباتو ته ودرېدې تاسو خو وویل چې ما خپله ولیدل کور نه فشار و چې باید ته پارلمان وکیله سي یا د ښاروالۍ شورا وکیله اوسېږي د افغانانو لپاره خدمت جوګه ورځي که نه دا د خپله فیصله وه دا د خپله خوښه وه خپله دې غوښتل چې داسې یو څه هېڅ کړي ول چې باید افغانانو ته له دې طریقه مرسته وکړي نه دا مې خپله خوښه وه خو خامخا پلار سره مې یا خاوند سره مې مشوره کړې ده او هغو هم د ما شاته ولاړ دي نو دغه طبعا یوه پښتنې ته یا یوه ښځې ته چې د افغاني ټولنې نه راځي او مخصوصا هېڅ وخت په میډیا کې نه وه او ما شاید یو تصویر هم په میډیا کې څوک پیش لغه چې دلته د سوشل میډیا ته راغلم او خاص د دغه کار له خاطره راغلم ما دغه هېڅ وخت نه غوښتل نو په دې خاطر چې د هغو هغه ما شاته ولاړ دي او د هغو خوښ هم ده خو دا تصمیم ما خپله ونیم اوکې راغلو په ټاکنو باندې به هم خبرې وکړو 15 دقیقې وخت لرو زه غواړم پوه شم چې په فرانکفورت ښار کې چې افغانان دي زیات افغانان دي زه نه پوهېږم تعداد خو ما ته معلوم نه ده تاسو به خامخا معلوم وي په دې ډله کې بیا کوم افغانان د رای ورکونې یا رای اچونې پروسه کې ګډون کولی شي یعنې کوم افغانان کولی شي چې کوم ډول اسناد ولري چې هغوی رای اچونه وکړي یعنې تاسو ته رایه درکړي چې هغه چې 15 کلن لري هغوی چې 3 کلن لري هغوی چې نیشنلټي لري نه کومه بله پروسه لري
داسې راکړه چې ما خو تاسو ته وویل چې ما یو وارې د فرانکفورت پارلمان ته ځان کاندید کړی ده چې هغه د ګوینه د ګوند لخوا چې ده چې زه هلته په 21 په لیست کې په 21 نمبر باندې یم. هغه 21 نمبر یا د هغه ګوند هغه خلک کولی شي چې انتخاب یې کړي یا په دغه انتخاباتو کې سمه ونیسي چې آلماني پاسپورت لري. او د هغه د خارجیانو شورا په هغې کې هر څوک چې بیخي فرق نه کوي چې 3 کلنه 15 کلنه افغاني پاسپورت یا فیکسیونز په شایني ګونګې هر شی چې ولري فرق نه کوي. هغوی کولی سي چې په هغه ورځ یا پیش لغه د انتخاباتو کې سمه ونیسي. د ګوندونو خبره دې وکړله، تاسې کوم ګوند کې یاست؟ فکر کوم هلته 2 ګوندونه مخکښ ګوندونه دي، تاسې کوم ګوند کې یاست؟ زه دلته ورته وایي چې Bündnis 90 Die Grüne د شنې نه پوهېږم تاسو په فرانسې کې به هم دی که نه یي، خو مقصد او د زرغون ګوند کې یم. دا ګوند د کډوالو ضد نه ده؟ نه بیخي نه. زه ما خپله ډېره ښه تجربه دې سره کړې ده، په دې خاطر چې موږ په وخت کې چې آلمان ته راغلو، په آلمان کې زه فکر کوم چې تر هغې چې چا د آلماني پاسپورت درخواست کولی شي باید 15 کاله دې په آلمان کې تیر کړی وای او کار دې کړی او یعنې ډېر وخت باید تیر کړی چې تا د آلماني پاسپورت درخواست وکړي. او بعد له هغې چې دغه د زرغون ګوند په دولت یې تشکیل ورکو، هغه یې 8 کاله ته کو، بیا به اوس یې 15 کاله ته یې کته کړی ده. نو ما په نظر دغه یو ډېر خارجیانو ته دا خو یو ډېر مثبت پوینټ ده که نه. او نور هم دلته په خپله فرانکفورت کې ډېر کومکونه کوي او همیشه د خارجیانو په حساب شاته ولاړ خلک دي، د هغو حقونو ته دې هم جنګېږي. ځکه په هر کې خو یو کوم خلک چې اوس واک ته رسېدلي دي، فکر کوم دا د کډوالو ضد یو تر ډېره پورې ډېر افغان کډوال په دې وروستیو کې افغانستان ته ریپورټ کړل. زه د هغو ګوندونو په اړه ډېر معلومات نه لرم، حقیقت همدا ده. ما غوښتل چې له تاسو یې واورم. مال چې خدای مې که داسې یو ګوند کې یاستئ سبا به د خلکو په ضد راټیک سي، یو خلک موږ ته وایي چې وخورو، تاسو کمپاین ورته وکړه، موږ هم دعوت کړلو چې راسئ، بس دغه ده هغه اوسئ ته رایه ورکوئ. نو خدای دې نه کړي چې داسې یو څه اوسېږي. نو ځکه دا خبره مې وکړله، په یاده مې شوله. د افغانان چې ډیپورټ شول دې برخه کې تاسې کومې هلې ځلې وکړلې، منډې مو وکړې، خپل د ګوند غړو سره مشرکې کړلې سي. دا خلک په ډېرو سختیو راغلي، دا خلک هلته ډېرې بدبختۍ لري، په لاره کې ډېرې بدبختۍ لیدلې دي، ولې دومره په اسانۍ تاسې لېږئ؟ دې نه علاوه افغانانو باندې ځوانانو باندې که مثلا تاسو کومې نیمګړتیاوې پکې لیدلې دي چې هغوی بېلاري کوي یا مثلا ښه چلند نه کوي یا مثلا غیر اصولي غیر قانوني کارونه کوي، په دې اړه هم تاسې وغږېږئ، کیدای شي د یوې خور غږ واوري او لږ اصلاحات راسي. موږ په ګوند کې طبعا دغه مسلې باندې خبرې سوي دي او دا نه غواړي چې په حساب خلک ډیپورټ سي. دغه کاملا په ضد باندې دي. دی وایي چې دا خلکو ته باید دلته په آلمان کې دغه چانس ورکول سي چې دی خپل ځان اصلاح کړي او د هغو سره مرسته وسي. اکثرا دی بعضې خلک دي چې رواني پرابلم لري او داسې یو کار یې د لاس نه کیږي او هغه هم زه داسې فکر کوم چې موږ په وطن کې 40 کاله کېږي چې جنګ ده، نو په دغه 40 کاله کې د خلک چې هلته غټ سوي دي، نو دی غیر له جنګ او غیر له بدبختي نه نور څه لیدلي نه دي او هغه چې دلته تر دغه چې پورې ځانونه رسولي دي، نو دغه لاره چې دی په دغه لارو کې چې دی دغه ستونزې لیدلي دي، دا طبعا دی او چا باندې رواني تاثیر کوي. نو په دې خاطر موږ په ګوند کې همیشه داسې خبرې پکې کېږي چې هغو سره باید کومک وسي، نه دا چې په حساب ډیپورټ سي. نو دا خبرې هم سوي دي او یا ډېره مننه ژوندي اوسئ. دوستانو زه په وروستۍ برخه کې فقط 15 دقیقې نورې هم لرم، زه هغلې اوسې سره خبرې لرم، هغې نه وروسته بیا 2-3-4 میلمانه لرم، هغوی به هم راواخلم. که کوم خاص ملګری و او غوښتلی سي هغلې حسینه پوښتنه ولري یا مثلا د ده په اړه نظر ولري، کولی سي تاسې برخه واخلئ. یو خور د هغه هم خبریاله ده له کابل، هغه هم غواړي چې له هغلې حسې سره خبرې وکړي، هغه به هم راواخلم.
کابل څوک هم داسې څوک اوسې د خبرې سړی و غوښتلی سي اغلې حسین سره خبرې وکړي یا مثلا فرانکفورت خلکو نه غوښتنه ولري نو تاسې کولی سي په رایې اچونې باندې به خبرې کوو سي تاسو ویلی سي دوه ډوله انتخابات تاسو ولاړه سي یو سي پارلماني ټاکنې دي یو سي د شورا ده نو شورا لپاره هر څوک کولی سي رایه ورکړي افغانستان کې معمولا داسې اوسې یو چا به رایې اچونه کوله نو رایې اچونې مرکزونه به معلوم ول تلل دوی سره به کارتونه رایه به اچوه دې ځای کې فرانسه کې خو تغییر ده ځینو خلکو ته پوسټونه راځي او ځینې خلک ځي په فرانکفورت کې زه غواړم پوه سم چې د افغانانو هم پوه سي کیدای سي زه خو نه پوهېږم کیدای سي افغانان هم پوه سي دا د اچونې سیستم کوم ډول ده مثلا زه غواړم تاسو ته رایه درکړم څه باید وکړم کوم مرحله باید طی کړم چې تاسو ته رایه در ورسېږي داسې ده چې هر چاته چې دلته د رایې ورکولو حق لري زه دلته یو ختم لرم هغه هم کولی شم چې خلاص یې کړم او تاسو ته یې درښکاره کړم داسې یو خط راځي د رایې ورکولو بلنه ورته وایي په حساب ښه زه دلته نوم نه ښکاروم پکې خو دا چې به ښکاره کړم داسې یو خط ورته راځي او د دغه خط شاته یو کیو آر کوډ ته ودرېږه نوم پکې رانیسي یو کیو آر کوډ ته نو دغه کیو آر کوډ نه چې سړی استفاده وکړي کولی سي چې ځان ته کور ته د رایې ورکولو خطونه راوغواړي دغه یو په حساب یو رقم چې د برخه ده چې دغسې په کور ته راځي او په کور کې ته رایه ورکوي او غیر له هغه په دغه بلنې کې دلته پورته یو ادرس لیکل سوی وي چې هر چاته یې خپل مخصوصا اکثرا مکتبونه وي چې یو مکتب ته ووایي چې په هغه 15 تاریخ به دغه مکتب ته راځي او په هغه ځای کې خپله رایه ورکولی سي نو دغسې ده او یو بل شی عمر وبخښه د مکتب یادونه مو کړله عمر مکتب کې بیا مهم نه ده چې عمر څونه ده ښکته یا پورته نه د هر څوک په آلمان کې تنه هغه خلک چې د 18 نه پورته یي په دغه کمونال وایي په دغه انتخاباتو کې چې اوس په فرانکفورت کې به یي په هغې کې د 18 نه پورته خلک کولی سي چې سمه ونیسي د 18 نه کښته یې نشي کولی یو بل شی هم ده چې هغه ما ته ډېره مهمه ده ما دغه د خارجیانو شورې ته یو لیست جوړ کړی ده چې هغه د افغانانو په نوم ده یعنې افغانش لیست او دا هم هیڅ وخت په فرانکفورت کې خو په هیڅ صورت تر اوسه پورې چا افغاني لیست نه ده جوړ کړی او په نور آلمان کې هم فکر کومه شاید نه جوړ یا چیرې به جوړ هغه زه 100% نشم ویلی هغه داسې ده چې دلته داسې یو ډېر غټ داسې کاغذ ده چې په هغې کې د افغانستان لیست چې ده دلته په 21 دغه کې دا یو ویستم چې ده دلته افغانیش لیست دی چې دغه ټول افغانان دي پکې په هغې کې باید دغه پورته دغه جي کې یو داسې یو دایره ده په هغې کې باید دې داسې چلیپا وکړي هر څوک چې په هغه ورځ په هغه یکشنبې په ورځ هلته ځي او چاته چې کور ته هم خط راځي هغه هم کولی شي چې په هغه جي کې یو داسې چلیپا کوي اتې نو هغه خپل د افغانانو لیست انتخابوي نو دغه ډیره مهمه ده چې موږ باید از افغانان خپل افغانانو لیست سره کمک وکړو چې د افغانانو لیست اولین بار په تاریخ کې د فرانکفورت د خارجیانو شورې ته او افغانان دي دا ټول په لیست کې افغانان دي خو تعداد معلوم ده چې څومره نفر دي مقصد دغه لیست کې افغانان البته افغانان 14 کسان دي 14 کسان ټول نارینه‌ګان دي که نه یوازې تاسې پکې نه ښځې دي نارینه‌ګان فکر کوم یو 4-5 کسان کوي نورې ټولې ښځې دي ماشاءالله ستاسو تعداد زیات ده ښایي د ښځو تعداد زیات ده ډېره مننه زه غواړم یو 2-3 پوښتنې نورې مو لرم بیا وروستیو کې یوه پوښتنه لرم هغه مهمه پوښتنه ده زما دپاره ډېره جالبه ده فکر کوم تاسو به هم جالبه تمامه سي زه غواړم تاسو فکر وکړئ چې اغلې حسین کامیابه شوله او پارلماني ټاکنو ته کامیابه شوله او د ښاروالۍ شورا ته کامیابه شوله پلانونه څه دي د افغانانو لپاره بیا څه کولی سي څه کوي پلانونه خو دغه دي چې د ستونزې خو مو واورېدلې که نه او د ما پلان دغه ده چې زه به کوشش کوم چې هر څومره چې د ما په لاس کې وي او زه به نه یاد کوشش کوم چې زه د خپلو افغانانو د ستونزې ته یې ورسېږم او هغه ورکمې کړم په دې چې دې ډېر ځورېږي او دې پسې څوک ولاړ نه دي
نو دغه ماته اولین کار مې دغه ده چې زه دغه غواړم چې وکړم او مهمه دا ده چې هر څومره چې په دا ګوند کې ایما رایې ډېرې زه هر څومره چې پورته لاړه سمه دغومره زه حق پیدا کوم چې ووایم چې زه په دغه بخش کې یا په دغه بخش یا په دغه بخش زه غواړم کار وکړم یعنی بیا زه خپله کولی شم چې ځان ته انتخاب کړم او هغسې که زه ټیټه یم بیا دې راته وایي چې نه دغه ته نشي کولی دغه به موږ دې ته یا دې ته یا هغه ته ورکوو په دې خاطر دغه هم ډېره یو مهمه ټکی ده چې په هغه ورځ چې انتخابات کیږي هغه کسان چې آلماني پاسپورت لري د زرغون ګوند کې دا یوه شمېره ده چې په هغه کې ما نوم لیکل سوی ده 421 په هغه باندې دې باید 3 دانې چالیپا څنګ په څنګ وکړي لکه مثال تاسو چې دلته دغه چالیپاوې د افغانستان په چې کې ولیدل مثال دلته د ما نوم ده دلته 3 دانې چالیپاوې څنګ په څنګ کېږي نو هغه د زرغون په ګوند په چې باندې باید 3 دانې چالیپاوې وکړي په دې خاطر چې هر څونه چې زه پورته شم زه دغونه یو پاور پیسه پیدا کوم چې زه دې سره کولی شم چې بیا خبرې وکړم چې زه څه غواړم زه یو مشوره هم د البته که تاسې خپله کوئ یا مثلا په بل چا باندې کوئ که د دې رایه اچونې لپاره یو ویډیو هم جوړه کړئ چې مطلب که تاسې یا پوسټ درته راځي کټ مټ ویډیو جوړه کړئ همدغه ډول دا چلیپاګانې ورته وښیئ چې دلته نوم ده دغه نمبر ده په دغه ډول تاسو رایه اچونه وکړئ که ممانعت نه وي قانوني ممانعت نه وي نو فکر کوم ډېرو خلکو سره به مرسته وکړي یو بدبختي خو همدا ده موږ او تاسو کې چې موږ افغانان سواد کچه ډېره ټیټه ده په دې شیانو باندې ډېر زیات نه پوهېږي او افغانستان کې د اوس وختو کې موږ د رایه اچونو له پروسې سره بلد سوي یو نو طبعا لږ به سخته وي نو که دغسې یو هغه وسي کومک به وکړي هغه افغانانو سره چې په دې لاره باندې بلد نه دي یا په دې پروسه باندې نه دي بلد فکر کوم چې ډېر کومک به وکړي البته زما نظر دی یا ما پیش دغه چې دغه انټرویو وکړم ما پوښتنه وکړه چې زه که دغه کاغذ در وښیم تاسو ته په دا لایف کې دغه به ممنون نه وي نو هغې ورته چې نه تر هغې چې خپله چلیپا نه پکې کوې ممنونه ده نو زه کولی شم چې په حساب ووایم تشریح یې کړم خو چلیپا مې خپله اجازه نه درلود که نه هغه به مې درته کول ښه خبره ده ډېره مننه زه یو دقیقه وخت بله م لرم زه دغه ستا نوم باندې یو کلیک وکړم دلته یو څه غواړم پوښتنه وکړم اغلې هوسۍ تاسې 18,500 فالوورز لرئ او فالوینګ صفر دي زه غواړم وپوښتم چې ولې هلته تاسې خپل خاوند نه دی فالو کړی یا ټیک ټاک لري یا خپل لیور یا خپل ورور یا خپل د کورنۍ نور غړي وجه څه ده ځکه ټیک ټاک کې د څوک خوښ نه دي که نه یا مطلب ستا په خوښه فعالیتونه نه کوي که نه کومه بله وجه ده نه داسې و چې دا اوس چې مثال زه لایف ته راغلم داسې ماته چې و چې لایف ته به نه ځې دا ښه نه ده داسې چې خو منته یا خو ما سیاسي کار ده زه په ټیک ټاک کې زه نه غواړم چې ډېره ځان په حساب چې کومه او داسې په حساب خپل چې کوم یعنی په حساب خپل ویډیوګانې شیان شیر کوم غواړم چې خلکو ته فعالیتونه وکړم خو تر اوسه پورې مې دغسې کوم فکر نه ده کړی چې زه څوک فالو کړم سمه ده ځکه ما غوښتل چې پوه شم چې وجه څه ده که نه که نور څوک نه وي هغه خپل د فامیل غړي سړی فالو کوي ما کېدای شي نو چې هغه یې فالو کړي مطلب داسې ټولو ته په یو سترګه ګوري که یې فامیل ډېره مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسېږي ما دا پروګرام مې چون سیاسي نه و ټولنیز و ما غوښتل چې ډېر نارمل مرکه وکړم هغه د پښتون ډېر عمق ته ولاړ نه سم هغه غوښتل مې چې د اچونې پروسه باندې خبره وکړو ستاسو په زده کړه خبره وکړو وروستیو کې هغه افغانو نجونو ته هغه افغانو زلمیو ته یو پیغام ورکړه چې دوی وایي دوی چې کله اروپا ته راورسېږي وایي چې نه کېږي زده کړې وایي نه کېږي کار نه کېږي ژبه زده کول نه کېږي زه غواړم چې خپله تجربه ورسره شریکه کړي چې ولې نه کېږي که یوه نجلۍ له افغانستان نه تر دې ځایه په دغه سختو حالاتو کې راځي او بیا دغه نجلۍ د هغه هېواد پارلماني ټاکنو لپاره ځان نماندولی سي ځان نماندی دونه استعداد او وړتیا ځان کې پیدا کړله ولې یو هلک نسي کولی ولې بله خور نسي کولی پیغام دې څه ده ورته زما په نظر هر څوک هر شی کولی سي چې ویې غواړي یعنی دا یو شی ده چې خپل یو شی غواړي حتما هیڅ امکان نه لري چې یعنی امکان ونه لري ما په نظر زه خپله دغسې لویه سوې یم او زه خپل اولاد ته هم دغه ور زده کوم چې په خپلو پښو ودرېږي او هر شی امکان لري که ویې غواړي که په رښتیا یې وغواړي او زه دغه پیغام ورته لرم چې
نه تنها د افغان نجونو ته، د افغان ځوانانو ته، کوچنیانو ته چې دلته آلمان ته راځي، اولین کار چې دی باید وکړي، دی باید اول ژبه زده کړي. په دې چې که ته غواړې چې په یو ټولنې کې جای پیدا کړې، مهمترین قدم یې دغه دی چې اول ژبه باید څوک زده کړي. نو بعد له هغه دی باید کوشش وکړي چې زده کړې وکړي. که کوم یوه رشته به حساب یو مسلک زده کوي یا فاکولټې پوهنتون ته ځي، دلته په آلمان کې دی یعنې دومره ډېر امکانات لري، که دی وغواړي هر شی کولی سي. په دې چې دلته مثال درس ویل په پیسو نه ده که نه، په ډېرو مملکتو کې باید ډېرې پیسې مصرف کړي که غواړي چې مثال یو فاکولته ووایې. اما دلته په آلمان کې هغه یعنې مفته ده، یعنې دې که وغواړي د دغه موقع نه ښه استفاده کولی سي او ځان کولی سي چې ډېر ښه مخته بوځي. هر چانس دلته ورته شته. منظور دا شی ده که څوک خپله وغواړي، خپله هیبت وکړي، هر څه امکان لري، هېڅ څه ناممکن نه دي. ټول دغسې ده و. اوکې، ډېره مننه. کوم څه داسې زړه کې د سره چې ما پوښتلې نه وي، پوښتنه مې نه وي کړې او ستا زړه کې چې ته خلکو سره شریک کړې، خبره مهرباني وکړه ووایه. ځکه پاتې تاسو ووایه. زه خو تا نه په دې خاطر چې په انتخاباتو کې یم، زه طبعا غواړم چې خپلو خلکو باندې دا غږ وکړم چې اول دا که مثال غواړې په انتخاباتو کې سمه ونیسئ، که دغه د خطو د طرف نه یې غواړئ چې ونیسئ چې خطونه تاسو ته کور ته راسي. موږ په خپل ټیک ټاک باندې مو نمره لیکلې ده چې په هغه باندې دې کولی سي چې موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به دې ته رهنمایي وکړو. او که هغه نه کوي او غواړي چې په هغه 15 تاریخ باندې رایګیري ته راسي، نو باید ډېر افغانان کوشش وکړي چې راسي. چون ما تاسو ته وویل چې هر څومره چې زه مخته سمه دغو نه زه کولی سمه چې یو بخش ونیسم چې هغه به د ټولو په فایدې کې. د رایو اندازه خو معلومه نه ده چې څومره رای باید وګټئ. خو داسې صحیح معلومه نه ده، چون په ده خاطر چې موږ نه پوهېږو چې په څومره خلک به په رایګیري کې سمه نیسي. کله داسې پروګنوز کېږي چې کم به وي، بیا کله وایي چې نه دا ورې ډېر دي. نو هغه څه ویلی نه سمه، خو کافي افغانان موږ لرو په فرانکفورت کې چې امکانات ډېر ده چې موږ وشو کولی چې دغه رایګیري کې کامیابه سو. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسېږي. زه 3 قدرمن میلمانه نور هم لرم، غواړم هغوی به راوخلم. ښاغلی حزیب خان ځواک دی او جان احمد زی دی، ښاغلی اندر صاحب دی او ښاغلې صافۍ ده، عزیز فولاد صاحب دی. انشاءالله صاحب تاسو سره به خبرې وکړي، تاسو سره به خپلې خبرې ولري، وینا به ولري. هغوی به هم له خپلو ملګرو، خپلو دوستانو نه، په ټولنه کې ډېر مؤثر خلک دي، ټولنه کې ډېر خلک یې ملاتړي دي. او زما هیله همدارسې هغوی هم غوښتنه وکړي چې خپلې خور ښاغلې هوسۍ ته رایه ورکړي تر څو دا د بریا پوړیو ته ورسېږي.